دا هم کوي پوهنتون به د معشوقو هدیرې وي، مرغان به یې ډارېدلي وي، کتابونه به لارو کې شیندل شوي وي، پایزیبونه به په وینو لت پت وي. د پوهنتون خزان وهلې لارې به د سمستر تر اخره او د ژوند تر اخره د یو چا د معشوقې د شهیدو قدمونو غږ اوري، ورپسې ګڼېږي به. د نریو لارو د ګلانو او بوټو سترګې به ورپسې پوچلې وتلې وي. د پوهنتون بیرغ به نیم ځوړند وي، د یو هلک به شونډې وچې کلکې او وینې وي، د یو چا معشوقه به شهیده شوې وي. زخمی ونې، نښتر او یوه تکه ژیړه له انسانانو ډارېدلې جلکۍ به یو شوخ هلک پسې لارې څاري. د پوهنتون په اوږده چوکۍ کې به غوټه ماته سیوري ته ناسته وي، کتابچه کې به یې لیکلي وي: راوګرځه، ټول ژوند درپسې مات دی، درپسې ژړندوکی دی، پوهنتون درپسې خفه دی، کابل درپسې خفه دی او انسانیت درپسې خفه دی.